مننه حمزه خان. نن د خواجه آصف منیر او د تا د دریځ هیڅ توپیر نه کیږي. په افغانستان باندې بمبارد کیږي د پنجاب له خوا نه، ته د پنجاب بیرغ بیا په اوږې باندې ټمبی او وایي چې زه ډېر په ویاړ باندې دا لګوم. هیڅ ستونزه نشته. تا ټول په خپله خوله باندې اقرار وکړل، هغه څه چې ما غوښتل ته یې ووایې هغه تا وویل. له دې نه خوا ته زه د بحث دپاره تا سره هېڅ هم نه لرم. او پاتې شوه زما دریځ، زما په شمول چې څومره هم جمهوریت پاله ځوانان په دې میډیا باندې ته ګوري چې دا د جمهوریت په فکر او د جمهوریت په نظریه باور لري. دا یو ځل وګوره چې طالب سره ستونزه زما د څه شي پر سر وه، او بیا د طالب تر څنګ په دغه موضوع کې زه ولې ودرېدلم. ته په دې باندې خبر یې چې طالب سره زه په نظریاتي شکل باندې نه ودرېدلی نه ولاړ یم. خو اصلي ستونزه دا وه چې کله زما پر وطن باندې یرغل پنجابي وکړله او دفاع ته همدغه چې ما خپل دښمن ګڼه، نظریاتي دښمن مې خپل ګڼه. پام دې دی، دلته بحث د امارت او د جمهوریت نه دی، دلته بحث زما د وطن دی. هغه وطن چې پر دې باندې 15 طالب مشران به ټول به د دې وطن کې دې ته وفادار او دې وطن دپاره به د پرمختګ سوچ لري یا به نه لري. خو لاندې طالبان چې کوم ته ګوري دا د همدې وطن دی. له شک پرته دوی ما سره نظریاتي مشکلات لري، خو د ما د وطن چې کله ننګ کوي زه نسم کولی چې د پنجابي بمبارد ته زه خوشحالي وکړم چې راځه په کابل باندې راته بمبارد وکړه او زه در سره ستونزه نه لرم. بیا خو دغه تا چې کوم دریځ نه خپل کړی د پاکستان جنډه دې په خپل پروفایل باندې وهلی، په کار خو دا ده چې خواجه آصف منیر، ته حمید ګل او نور چې دا څومره د پخواني د تاسو دا کم مشران دي هېڅ توپیر یې نشته. ځکه چې څوک هم پر افغانستان یرغل کوي، په افغانستان باندې څوک افغانان وژني، بمبارد کوي، هر څه ورسره کوي، دقیقا هغه نظریه تا خپله کړه. دلته بحث د طالب او د جمهوریتونو بحث د ما د وطن و، بحث ما د جغرافیې و. او دا مو حمزه شنه چې په افغانستان کې په 2 ډزو باندې کیسه ختمه کړله. هغه وطن کې زه اوسېږم، زما کورنۍ په کابل کې ژوند کوي. ته په دې باندې خبر یې چې په یو بمبارد کې په کابل کې څومره خلک ووژل؟ کله چې ستا د کور نه خپله دننه یو کس ووژل سي، بیا ته دا احساس کوې چې د پنجابي په مقابل کې ته طالب ته نه بلکې اسرائیلو ته باید وګه ورکړې، خو دا پنجابی باید پې ووهي. او ډیره جالبه خبره د تاریخ خبرو هغه یو منطقي خبر چې طالب سره زه ورسره په څنګ کې ودرېږم، هغه د پنجاب په مقابل کې زه د هر چا سره ودرېږم. هندو نه دی، هندو د سره هم زه ودرېږم. کله چې جګړه د هندوستان او د پاکستان سي، لومړنی افغان به زه یم چې د هندوستان سره به په څنګ کې زه ولاړ یم د پنجاب وهلو ته. خبره د اکسټریمیست نظر نه ده، خبره د جمهوریت نه ده، اصلا کې دا بحث ونه او نه به وي. او دا د پروفایل موضوع چې تا په خپل پروفایل باندې د پاکستان جنډه لګولې، دا خو زه اوس داسې نه ده چې هېڅ نه څه ګورم نه څه څارم. ما ولیدل دا د پاکستان جنډه دا تا پر د افغانستان او د پاکستان په جګړه کې نه وه لګولې. حمزه جانانه زه ډېر ښه پېژنم، دغه پروفایل پکچر تا د دې جګړې نه 1 هفته وړاندې لګولې وه. که غواړې چې هغه تاریخ سکرین شاټ هم درته زه مخته کېږدم، ځکه چې د شانوار زما نه خوښېږي هغه کوم کار چې تا د چتې نوم ورکول په عین ملګرتیا کې د یو چا سیاسي نزاکتونه به زه نظر کې ساتم، زه به درته بد نوم نه اخلم. خو ته چې ډېر اکسټریم راغلی او حدونه دې کراس کړه، زه مجبوره سوم چې بیا ځینې وخت د تا په لیول ښکته سم تا سره زه بحث وکړم. نو فلهذا طالب سره زما ستونزې نن هم شته، سبا هم شته، 10 کاله نور به مي. طالب سره د 20 کاله زما به د وطن او د وطن یوه نقطه کله چې د افغانستان کې د طالب سره زما ستونزې او مشکلات و، ته ما ته وایې چې ته نظر بدل کړه. سړی هماخوا د اقل 20 کاله د طالب په مقابل کې د جګړې کیسه روانه کړې وه که نه. 80 کاله کېږي ته کله دا نظر خپل کړې؟ 80 کاله کېږي ته دا نظر کله خپل کړې؟ دا جګړه به ته کله کړې؟ ته به کله له دغه نظریې نه وړې دا د پاکستان جنډه دی چې لګوله دا به کله لرې کوې او بیا به وایې چې زه د تا په وړاندې زه یو باغي یم او زه مجبور مکلف یم چې د خپل د هویت او د خپل د افغانیت دپاره جګړه وکړم. او آخرنۍ او مهمه خبره دې وکړله د طالبانو په اړه چې د تاسو کلتور هویت هر څه له منځه وړي. زه دا اوس د تا نه که 15 پوښتنې دلته په پښتو ژبه کې وکړم چې په پښتو ژبه کې د 15 ګرامرو پوښتنه درنه وکړم، زه مطمئن یم چې د تا په شمول د کوز وطن 99% نور پښتانه هم نسي ځوابولی. جدي ستونزه په څه شي کې ده چې کله د کلتور خبره کې، زما د حجرې خبره کې، زما د عنعناتو خبره کې، زما د رواجونو خبره کې،
دغه طالبانو له شک پرته مکتبونه بند کړي، پوهنتونونه یې بند کړي، زما بې بیرغ ښکته کړي، خو نور یې زما نه کلچر اخیستی، نه یې هویت اخیستی او نه یې ما نه ژبه اخیستې. ژبه یې له تا اخیستې. شپږ اویا کاله کېږي ته په پښتونخوا کې په کومه ژبه زده کړې کې؟ ستا رسمي ژبه اردو انګلیش ده. تا نه یې ژبه اخیستې که ما نه یې ژبه اخیستې. دا پیغور که د طالب له ادرسه ته ماته راکوې، دا خو ته په دې خبر یې چې طالب دلته نن ورځ په کوم ډول باندې حاکم سوی، ستونزې څه وي، او د افغانستان ټوله جغرافیه درته معلومه ده چې دلته څومره تحولات، سیاسي تحولات څومره ډېر زر راځي. او کله چې خبره تر تا راجع سي، بیا کیسه بیا ویوسه افغانستان ته، تر طالب او تر جمهوریت او تر امارت. بحث د افغانستان د اوس حالت کې نه د امارت و نه د جمهوریت و. که ته دا فکر کوې چې د جمهوریت او د امارت بحث و، ولسمشر غني د افغانستان ښه جنرالان او ډېر پوه انسانان، هغو په دغه حالت کې د پنجاب په وړاندې دریځ همدا و چې باید د دغو خلکو ملاتړ وسي چې تر څو دا جګړه وسي. او اسف منیر ده او که نور دي چې داسې د میز تر ښکته کړي چې راځه کېنه چې سره خبرې نن وکړو. دا به نه وي چې دلته د امارت او د جمهوریت بحث او فکر هم بدل سوی. د چا هم فکر نه دی بدل سوی. نه زما نظر بدل دی او نه زما د ملګرو نظر بدل دی. زه په افغانستان کې جمهوریت غواړم، زه په افغانستان کې ولسواکي غواړم، زه په افغانستان کې خپل حق او حقوق غواړم. اما دا هم نه غواړم چې پنجابی دی په ما باندې یرغل کوي او زه په وطن کې ورته چپ ناست یم چې ودرېږه چې زما حق خوړل سوی. نه، هېڅکله هم نه. مننه.